أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو عليهم او بیان کلا پدیبانی نبا ابنی آدم خبرات دو زامنو د آدم علیہ السلام بالحق پرشتیا سرا اذ قربا قربانا کلا چې دوالو قربانی وکلا قربانی فتقبل من احدهما پس قبول شوا دیود دی دوالونا ولم يتقبل من الاخر او قبول نشوا دا قبلنا قال ويل اقتلنك خامخاز وجنم تالرا قال ولغو انما يتقبل الله من المتقين یقینا الله قبل والکوی د اخلاصو کون گنا واتلو علیہم نبأ ابن آدم بالحق پدې کې د تحیر بلا واقعا هغه بیانیا چې څوک د الله لوز او اغمات کی نو هغه با داسې حیران او پریشان بشي لکه د قابلو پشانه دلتا د آدم علیه الصلاۃ والسلام د دوو زامنو واقعا هغه بیان ہے د حسن بصری رحمه الله نه نقل دی چې دا په بنی اسرائیلو کې دو کسانو خود حسن بصری رحمه الله دا خبره کمزور ده کمزوری په دی باندې دا په خپل قران کریم کې صراحتن د دې خبرې ذکر ده وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ بیان کلا په دی باندې خبر د دوو زامنو د آدم علیه السلام بالحق پرشتیا سره نو دا د آدم علیہ السلام او صلبی زامنو او داغو د شان پیداو حدیث کے راضی امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله حدیث ذکر کړي لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها هر نفس چې په ظلم سره قتل کړي شي نو د آدم علی السلام اولنی زیبانی با داغه د ویني اغا برخه بیا نو د دین مراد قابیل ده مفسرین ویا همیشه د پارا احادیث دا د قران کریم او تفسیر او وضاحت کوي ځکه قران کریم کې مختصر او لنډ خبره هغه ذکر شي نو حدیثو کې داغه تفصیل او وضاحت کوي دویم علما ویو د ظاهر د قران کریم نه دا خبره معلومیږي چې قابیلم قربانی پیش کړه دغه د خويندو خبرو ته په ذکر او اغه نشتا او حابیل اغم قربانی پیش کړه نو د حابیل قربانی هغه قبول شو
او د قابیل هغه قبول نشو نو کله چې د هغه قرباني قبول نشو نو دیر اول کېدو د ورور ته ویل تا زوج نه ما دغستا قرباني هغه قبول شو او زما قبول نشو نو حابیل ورته ویل انما يتقبل الله من المتقين یقینا الله قبل ول کې یو د اخلاص کوونکو لا مطلب داره قربانی الله دا هغه چا نه قبل یو چای کې اخلاص وي تاکي اخلاص نو زکه ستا قربانی هغه قبول نشوا خود دی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ د دې د مخ سره ربط او مناسبت او غداره مخکې د يهوديانو حسد هغه بیان شو چې په نبی له سلام باندې ایمان او هغه چې نه راوړي نو دا د حسدو د وجنا نو وسو دلته کې دا وي چې دا حسد چې دوی راغسته وو نو دای دا خپل مشرو د قابیل نه راغسته وو چې قابیل حابیل ته نه تسلیمې دو يهوديانو پیغمبران هغه وجلې دي او دا خبره د خپل مشر نه زده کړي دا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ بیان کلا په دې باندې خبرو د دوه زامنو د آدم علی السلام بالحق پرشتیا سره وَاتْلُ عَلَيْهِمْ دا ضمیر بنی اسرائیل تراجی دے یا دی امت تراجی دے بالحق پرشتیا سرا علماء وی بالحق یعنی لإظهار الحق یعنی خلق تا حق اگر کارشی او پی جنی چی حق لارا اگر کم یودا یا په رښتیا سره زکه چې نور خلکو دا واقعا هغه چې بیانې نو د کې کمی او زیاتې کیا او قران کریم رښتینی واقعا هغه بیانې اذا قرب قربانا کلا چې دوالو قرباني وکړه قرباني اذا قرب قربانا یعنی دوالو نزدیک لا قربانی ستویل کیږي نو مفسرین وای کل ما یتقرب به الى الله هر هغه شی چې بندا پاغه سره ځان الله ته نزدیک کوي او بیا د دې قربانی اطلاق دا په اضحیه باندې کیږي او عامه صدقه باندې کیږي فتقبل من احدهما قبول شو دی او د دې دوالو نا ولم يتقبل من الاخر قبول نشو دا قبلنا قال ویل لا اقتلنك خامخا وجنم تعالی وجنم دي قال ولغو انما يتقبل الله من المتقين یقینا الله قبل ول کيو د اخلاص او کون لا پدې کې دې خبره ته اشاره ده خپل ورور ته وایي چې ګور ځان کې اخلاص پیدا کا تقوا اغزان کې پیدا کا او د خپل ځان او صفت کولو دای مقصد او اغه نو انما يتقبل الله من المتقين چې الله قبلای نو دای د اخلاص کوونکو نه الله قبلای نو ځان کې اخلاص او اغه پیدا کا او یا علما داوي انما يتقبل الله من المتقين
یقینا الله قبل اول کې یو د موحدینو نا لا عمل قبلیا مدای د موحدینو نه قبلیا. خطیب بغدادی رحمه الله نقل کړی دی چې عامر ابن عبد الله تابعی د مرګ په وخت کې هغه په جړه باندې شو جړلې. چا ورته ویل ته ولې جاړې؟ حال دا دی چې ته ډېرو عابد انسان وې، ډېر عبادت کوونکی انسان وې، ولې جاړې؟ هغه ویل انی لاسمع الله یقول زود الله نه اورما چې الله وی انما يتقبل الله من المتقين. وزود الله نه اورم چې الله وی الله د متقی عملو هغه قبل یا کې دې شي چې زه متقی نوما زما ټولو عملو هغه بازای شوی یا. او زمون خلک یو دو رکعات مونږ به کله نه یو ټیم دو بجما کی شریک شوی نه اته ولې به نه قبل یا هغه به قبل ته تمره راغلی ما انګه الله بندا دا دومره خبره. او ابن عمر او ابو دردار رضی الله عنه ویلا یک چرتا زپوا شما پدې باندې چې الله زما یو منظم قبول کړي نو مار پاره د دنیا او د دنیا زما په هانه غوړه دي یو منظم ک الله قبول کړي. ذکر چې الله رب العزت فرمایي انما يتقبل الله من المتقين. یقینا الله قبل اول کې یو د اخلاص کوونکو نه د پرهیزګار خلکو نه. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ بیان کا پدی باندې نبأ ابن آدم خبر د دو زامنو د آدم علیہ السلام بالحق پرشتیا سرا اذ قربا قربانا کله چې دواړو قربانی وکړه قربانی فتقبل من احدهما قبول شو د یو د دواړو لا ولم يتقبل من الاخر قبول نشو دا قبلنا قال ویل لا اقتلنك چې خامخا زوجنم تعالی. قال ویلغو انما يتقبل الله من المتقين. یقینا الله قبل اول کې د اخلاص کوونکو نه. لئن بسطت الی یدک کتوک دوی ما تعالی سنستا لتقتلنی چې تمل کې مال را ما انا بباسط یدی الیک نه مذوق دون کې املا سن زما تا تا لاقتلک چې وجنم تعالی را انی اخاف الله یقینا زیرکم دلانا رب العالمین چې پالون کې د مخلوق دی. انی اريد یقینا زغوالم انت بوا باسمی چې تاخت شته زما په ګناه و اسمی کا په خپل ګناه فتكونا من اصحاب النار تبشید اور والونا وذالک جزاء الظالمین دا بدل د ظالمانو دا. اللهم قوینا قربات واجرنا من سجن عذاب الاخره.